سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشرۍ ماڼۍ د وال سټریټ ژورنال د راپور په غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت د راتلونکي کال د ولسمشرو ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی. وال سټریټ ژورنال په خپل تازه راپور کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي د ډونالډ ټرمپ اداره هڅې کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. د امریکا حکومت لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغان ولسمشر ویاند وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون له مخې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د اعلان شوې نیټې چې د راتلونکي کال د یوري 11 ټاکل شوې د ولسمشرو ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی. تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه‌ای بجز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صورت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان بر اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متحد است. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي واشنګټن ژمن دی چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي. زلمي خلیلزاد تېره ورځ ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همداراز د خپل دورهیي سفر په اړه ښاغلي عبدالله ته معلومات ورکړل. عبدالله هم د سولې په بهیر کې د خلکو او د سیاسي ډلو پر شتون ټینګار وکړ. پاکستان 2 نور طالب چارواکي له بنده خوشي کړل. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثاني او یو بل طالب قمندان چې صلاح الدین نومیږي تېره ورځ د پاکستان له بنده خوشي شوي دي. ویل کېږي د عبدالصمد ثاني نوم د امریکا د ترهګرو په تور لیست کې هم شامل و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وایي بېځایه شوې کورنیو ته رسېدنه د دولت لومړیتوب دی. عبدالله د حوادثو پر وړاندې د مبارزې عالي دولتي کمیټې په ناسته کې اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې په غور، فراه، غزني او سرپل ولایتونو کې له بېځایه شویو سره بیړنۍ مرستې وشي. په دې ناسته کې د حوادثو په چارو کې د دولت وزیر وویل تر اوسه د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې نږدې 1000 کورنیو ته خوراکي توکي رسول شوي، خو لا هم د دولتي او د نړیوالو مرستندویو بنسټونو لوري ژمنې شوې مرستې د دوی په واک کې نه دي ورکړل شوي. او په بغلان کې یو غلا شوی موټر تر پیدا کېدو وروسته بیرته خاوند ته یې وروسپارل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند ذبیح الله شجاع وایي دغه موټر 2 شپې مخکې د پلخمري ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو غلا شوی و، خو بالاخره تېره ورځ د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې له غلو ترلاسه او بیرته یې خاوند ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا غل په تېښته بریالی شوی، خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.